په کابل، غزني او خیبر پښتونخوا کې دردونکې مرګونې او وحشي پیښې شوې دي. په کابل کې یو کامکی زلمی، په خیبر پښتونخوا کې 2 کوچني ماشومان او په غزني کې له متحده عربي اماراتو څخه راغلی ځوان څنګه، ولې او پر څه وژل شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په یو انځور کې د خیبر پښتونخوا د کورمې ولسوالۍ په تورغر سیمه کې له ناڅرګند لوري څخه په توغول شوې مرمۍ د لګېدلو 2 ماشومانو د وجود پاتې شونې ښکاري. په څادرونو او پلاستیکي کڅوړو کې د غوښو ټولې شوې ټوټې په یو تابوت کې د هغوی د وروستۍ نښې په توګه ایښودل شوي دي. دا پیښه پرون په یاده سیمه کې رامنځته شوې او د کلیوالو په وینا له کلونو راهیسې دلته د شیعه او سني په نوم د پیل شوي تاوتریخوالي له وجې ټولیزو وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. بل پلو د کابل له 21مې ناحیې سرخي پله څخه زاویې رسنۍ ته یوې سرچینې ویلي، له ښاروالۍ پله سره ناحیې ته په مخامخ سیمه کې پرون د مدیر زوی نبی الله په نوم دغه تانکی زلمی د ناڅرګنده کسانو لخوا خپل کور ته نږدې وژل شوی دی. د هغه د کورنۍ یو غړي ویلي، دا هلک چې د قرآن کریم حافظ هم و، خپل کور ته نږدې په یو خالي نومره کې وژل شوی او جسد یې څو ګړۍ همالته پروت و. د هغه په مخ د تاوتریخوالي نښې ښکاري. بلخوا زاویې رسنۍ ته بېلابېلو سرچینو منلي چې د غزني د ګیرو ولسوالۍ د DC کلي اوسیدونکی محمد الله چې په دوبۍ کې مسافر و او همدا څو ورځې وړاندې هیواد ته ستون شوی و، پرون کوم چا په ټلیفوني اړیکه له خپل کور څخه بهر غوښتی او همالته یې وژلی دی. دا چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوې او لامل یې څه و، تر اوسه یې په اړه نور جزئیات نه دي ترلاسه شوي.